یار می کوچی دی نه پوهیږي، یار می کوچی دی نه پوهیږي، د میټایو پر ځای کورت راوړي دینه. کورت چې په دري ژبه یې کورت بولي، ایرانیان ورته کشک وایي او په انګریزي کې ورته ډریډ یوګورټ وایي. یو ډول خواړه دي چې د لبنیاتو په تیره بیا د مستو یا شړومبو نه ترلاسه کیږي. د کورتو د جوړولو طریقه دا ده چې لومړی مستې یا شړومبۍ په غړکه کې اچوي او شربي یې چې ټول غوړي ځینې جلا شي. وروسته هغه شړومبې ایښوي چې ټینګې شي او کله چې بیا سړې شوې د هغه نه ګرد غونډارې جوړوي او پر یوه پاک ټوکر باندې یې لمر ته ږدي چې وچ شي. په بل عبارت د کورتو د جوړولو لپاره مستې او شړومبې د ساند ټوکر څخه په جوړو کڅوړو کې اچوي او بیا یې زړوي تر څو چې اوبه یې په بشپړه توګه وساسي یعنې وچې شي. د کڅوړې دغه محتویاتو ته بیا چکه او ځینې پښتانه ورته مستکۍ وایي. بیا د دغه ترلاسه شوې چکې نه واړه غونډارې جوړوي چې نوم یې بیا کورت دی. کله چې وچ شول نو هغه بیا راټولوي او چیرته یې په یوه لوښي کې ږدي. کله چې د چا کورتو خوړلو ته زړه وشي نو هغه د کورتو سپین غونډارې په یوه لوښي کې ایښوي او لږې تودې اوبه پکښې اچوي. بیا هغه کانډول کې چې د خاورې لوښی ده مشي او یا یې زدوي. په افغانستان کې په عمومي ډول د کورتو د موښلو او زدویلو لپاره کورت مال استعمالیږي. په هغه د کورتو ټینګې اوبه ایښول کېږي، شوروا ورنه جوړوي او د وریځو او یا همداسې بې له وریځو ډوډۍ ورباندې لندوي او د پاسه سره شوي غوړي ورباندې اچوي چې ډېر خوندور خوراک ورنه جوړیږي. ځینې خلک هغه د لم سپینکۍ هم ورباندې اچوي. کورت خوندور او ګران بیه خواړه دي چې زیاتره یې کوچیان جوړوي. په تیره بیا په ژمي کې یې خلک ډېر خوري. د یوه سړي نه چا وپوښتل چې کورت څه ډول خواړه دي. هغه ورته په ځواب کې وویل چې کورت د خدای نعمت دی، خو چې غوړي ورباندې واچوي نعمت الله ترې جوړ شي، یعنی د خدای نعمت دی. دا خبره هم باید ورسره زیاته کړو چې کورت په افغانستان، ایران، ترکیې، د منځنۍ اسیا په هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان او ترکمنستان کې هم شته او خلک یې خوري چې په بهر هیوادونو کې د 1 کیلو کورتو بیه $25 ده او تجاران یې له افغانستان څخه وړي.